الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، همیشه د پاره چې کوم کافرانو او د مسلمانانو ملکونو سره لاس یو کله د مسلمانانو تر شا ودرېدلي دي، نو مسلمانان په نیمه لاره کې پریښي دي. لکه د هغې نمونه او مثال د افغانستان نظام و حکومت و جمهوریت و کافران ناټو تر شا ولاړو، لیکن تر مقصد او تر هدف یې پرې نه ښوده، په نیمه لاره کې پرېښودل. کافران ترې نه لاړل، دوی په ډاګ او په میدان کې پرېښوده، مرسته او کومک یې ورسره پرېښوده. همدغه رنګې اوس د سوریې نظام، د بشار الاسد حکومت او نظام، دا یې په نیمه لاره کې روسانو پرېښوده. نو دا زبرځواکونه دوی همیشه دپاره مسلمان سره وفا نه کوي، او په آینده او په راتلونکو کې مخکې هم تاریخ دا ثابته کړی دی، او په راتلونکو کې به هم تاسو وګورئ د پاکستان حکومت به تحریک طالبانو ته پاتې کیږي. دارنګې نور چې څومره نظامونه دي او د کفر مرسته ورسره د سعودي نظام دی، دارنګې د اماراتو دی، نور چې څومره اسلامي ملکونه دي تر شا کافران ولاړ دي. الله دوی پریښی د الله په ځای باندې څوک وایټ هاوس سپینه ماڼۍ ته سجده کوي او څوک کرملین روسیې ته سجده کوي. دغه خلک په راتلونکي کې ټول به داسې یو سرنوشت سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې دا دوه نظامونه د کوم سرنوشت سره مخ شول. وجه دا دی، دا کافران د شیطان بچي دي، او الله په قرآن کریم کې د شیطان مثال ذکر کړی دی چې شیطان همیشه هم د خپل ملګرو سره وفا نه دی کړی. سورت انفال کې راځي چې کله د بدر غزا کېدله، نو شیطان د ابو جهل او دغه ملګرو ته وویل چې لا غالب لکم اليوم و انی جار لکم، په تاسو څوک غالبیدونکی نشته، زه ستاسو ملګری یم، زه در سره یم، کنه جنګېږئ، مجاهدین ختموه، مسلمان ختموه. دا کافران هم اوس خلکو ته همدا وایي چې تاسو په خپل ملک کې مجاهدینو مسلمانانو ته وخت مه ورکوئ چې هلته اسلام نافذ کړي، اسلامي نظام نافذ کړي، حدودات نافذ کړي، دا وخت مه ورکوئ. وهي زپې موږ وسلې درکو. نو شیطان هم ویلیو انی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیه. شیطان چې کله دا دواړه ډلې ولیدلې، نکص علی عقبیه، په شا باندې روان شو. ابو جهل ورته ویل چې ایثار شه، ولې؟ هغه ورته څه ویل؟ شیطان ورته څه ویلې؟ انی اخاف الله انی ارى ما لا ترون انی اخاف الله، ما ته هغه څه ښکاري چې تاسو ته نه ښکاري، زه د الله نه ډارېږم. شیطان بیا په دې وخت کې دا خبرې هم کوي چې د الله نه ډارېږم. او همدغسې مثال الله په صورت حشر کې د شیطان ذکر کړی دی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان انسان ته وایي چې کفر وکړه، زه د ملګری یم، څه نشته، مشکل نشته، د کفر قانون ومنه، دیموکراسي ومنه، جمهوریت ومنه، نو موږ در سره یو کنه، زمونږ تیارې تا سره دي، زمونږ توپونه تا سره دي، زمونږ ټانګونه تا سره دي، زمونږ فوج به ستا په مرسته وي. نو کله چې سخته راشي، بیا لکه څنګه چې شیطان خپې سپکې کړې وي، نو د نړۍ زبرځواکونه هم بیا د دغه مسلمانو ملکونو شا پرېږدي. نو آینده کې په راتلونکو کې هر نظام چې دی دا د کافرو مرسته ورسره ده او د کافرو په مرستو نازېږي، او الله یې پرېښی دی، الله قانون یې پرېښی د الله رالیږل شوی دین، په هغې باندې خپل نظام نه برابروي. همدا سرنوشت سره به مخ کېږي لکه څنګه چې کوم نظامونه د کوم سرنوشت سره مخ شو. نو ښه به دا وي چې هر مسلمان ملک اوس د کفر نه بیزاري اختیار کړي او د الله قانون ته تسلیم شي، اسلام په خپل ملک کې نافذ او حاکم کړي.